السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. د مسلمان ژوند په دوو حالتونو کې دی، سختی او آسانی. د سختی پر وخت صبر او د آسانی پر وخت شکر. مریم علیه السلام باندې چې کله سخت او زړه خفه کوونکی تور ولګېدو، نو الله تعالی پوهېږي څه ورته وویل؟ فکلي واشربي وقري عینا، خوره څښه او عادي ژوند کوه. ځکه ځینې داسې وختونو کې الله تعالی د هر څه تدبیر په خپله نیسي. ځینې معاملې الله تعالی ورله مخه حل کړي وي، خو انسان پرې بېځایه چورت وهي. دا بېځایه چورت وهل د انسان ژوند تباه کوي. له الله تعالی سره خپله معامله پاکه ساتئ، د بندګانو پروا مه کوئ. الله تعالی ښه تدبیر نیونکی دی. تقال العثار العظام به ويغد الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.